زه دونه خپه وم تا پسې ما پسې خپه وي خو دلته د پیسو له مېرمن سره پوره 15,000 روپۍ به مې راولېږلې په میاشت کې به بیا نه وي روپۍ به رالېږي مونږ هلته دوبۍ کې ځان نه جوړې مړ کړی انډیوالي به مو داسې کوله چې بس ما به پیسې نه ورکولې چې د هغې نه به کومه پاتې شوه هغه به مې خوړه او که نه نول نول کوه او خدای دې مېلمانه نه راولي مېلمه سره مې نه لګي دوبۍ کې به مې تین ځان پټو او که نه دا خو به ته مونږ دلته تباه کړې تباه رسو ولې په 50 روپو غوښه کې 3 ورځې ډوډۍ بس ماتوې او خلاصېږي نه 50 غوښه څوک کوي نن سبا السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر څنګه یې زه ته کله دوبۍ نه راغلی بس زما غوړولې شوي دي کینه څنګه چل دی پاسه هلکه کینه نیوه سره پاسه ولې بابا بخیر دی دا دوا ده نورو او وخت یې څنګه تېر شو ډېر ښکلې تېر شو بس درخمې مې چې کومې ګټلې همې غونډې راوړلې دي پراتې دي او بس بیا مېړه نه کېږي چې لړ شم شته پراتې دي سمې څښا کېږي ها ته به لګې هلکه ورسې ده ډکه چې یې راوړه ډکه هر څو بازار ته لړ شه خو جوخته چې یې وله داسې چې یې وله راوړه چې بس داسې یې وینه نه خیر دی روبړي زه ته کېنه زه ورځمه چې صحیح چای درله پخېږي او که نه ته کېنه او زه راځمه چې تلوار پې وکړي ښه زه توره چای وله راونړي شنه چای به وله بې خوږې راوړې او څه ورسره راوړمه داجي دا ما ته اوس ونه وی چې دی به پروت دي بیا یو هفته خو دا خوږه چای دی وله راوړه بس دی له بیا راوړي دلته به ورته ترمس پروت دي نو به داسې چالو کړي پیکه چای به وله شنه پخه کړي خو 2 پاڼې پکې ور واچوه بس چې تشي اوبه وي خو صرف چې ګرمې اوبه دغه ګرمې اوبه راته یادوم چې څښلي او غلې ورته وایي به سموسې راوړم دا چای واله چې دا سړی چې سموسې راوړم نور ښه پوهېږي ولې په نه پوهېږم چې ورځه پې زه دې مېلمه له ورځمه چې دوکه یې زمړی با دوم پروتین ناس هم ودا چې سموسې خو بدیو کنه نور ته ما ناس په روډه ټیم روډه روان روډه بس هغه ته مې لوي سپیشل چای او خو سموسې هغه چې وکړو ان شاء الله مړه زمونږ د کلي سموسې سمې مشهورې دي سمې ډېرې مړه ته وایم لا چلې چې بیا روډه نه پدې کوڅه روډه ټیم نه مړه چې اوس کا ډوډۍ به وشي کنه ته ورګه سبا روکا هغه له ګولا کشا ګولا روړه کنه هغه چې خو دلته مېلمه دغه شو کټمانو خوړو مېلمه خو جوړ سم ستې راغلی را بابا نو دی به ستې نه راځي واچو ورته را چای ورته واچو چای ورته واچو لا قهوه ولا قهوه دې سوځو خپه نه شي یاره دې څه چلو کو ترکه سړی بس دا واچو ورته قهوه راځي چې اوس کا کنه اوس کا راځه دا به کېرې که نه دا به دې نه به لږه لږه اچو او ستو به تر ماسخوتنه به شو او مېلمه باندې څه کوې ځه اوسه ځه نور مېلمانه نه راولي لړو دا شکر دی چې لړو ظالمه ګرمي را باندې په ژمي کې راغلې اولو کو دلته دا چیم پې کړې ده خدای دې دې مېلمنو نه مونږ خلاص کړي یاره خو مونږ خو چې دوبۍ کې تنګ و دی راپسې دلته راغی مونږ نه پرېږدي په دې خپل حال کې یاره مونږ ته دې مېلمه السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ډېر مهربان یاره څنګه یې ته جوړ راغلی د دوبۍ نه مړه زه راغلم ته زمونږ تپوس نه کوې ریشه سړیا ما ته څه پته وه زه به درته درغلی وم ما ته څه پته وه نورو وخت څنګه تېرېږي خیریت دی یاره بیا به جوړ ځې داسې راته ښکاري یاره یو چکر به وامه ها دې پیسو خوند مې اخیستی هغه ریالونه او درخمې هغه دغه چې سړی ووینه نو بیا یې کم نه وړلي تا خو ظالمو ته تاله وړلې ده ختمې شوې کوم دي هغه پوره ګرانې دي داسې چل کومه دی ځي ته اواز کومه ښکلې چای به در باندې وڅښو نه زه خو راغلی ګورې تا سره شپه مې ده دا پیره چای پرېږده چای نه سړی ډوډۍ ټایم دی خو ډوډۍ به وخورو ښه ډوډۍ به شوربه لګي واو دا خبره نشته لکه څه شوې چېرته تلې بې ختلي یا څنګه السلام علیکم دا مې زیه دی ماشاءالله ماشاءالله دا به ډېر هوښیار وي پښتانه باندې هندو مسلمانېږي خو ټک کار نه کوي داسې چل وکړه چې مېلمه وي چې نه څښم لړ چې هغه ته وایي ښکلې غوښه راکړه وایي مېلمانه مو راغله بس لړ چې دا غوښه راواله بلا څو دا مې راوړلې خدایه تاسو
خر دی کنه خر فرض ویلې وای یاره خو بس هغه درخه مې غونډې ته خراب الکه ملګری مړه داسې کار کوو چې زو دا پرې یو چکر اخیری زم واما ته واخه نه یاره زمانه نه کېږي ولې زما ځکه ارور هلته انډیوالی دی هغه سړی راته پاتې شوم سړی کنه په خدای شوم یم دا اجره چلوما څه ګپ نه دا اجره چاله خو ګوره ماله د سوې دا واړری دا خرچې واړه نه دي واړه په ظالمه د کور خرچې هغه شته پیسې وخوړې اوس بدل تالکان پوه شکارې پوه مړه یو چکر مو ته خو وی خو کاږي دا څنګه چل دا کینا کنه کینا څه چل دی و برکینا نه پریر کینا کاته کینا ها وایا څه چل دی دا جیمی سم پورا ته خبرې به کوزه ته اوس کیسه وکړه څه چل دا جیدا ملما خو سم وګره جوړو وګورې نه کیسه وته وکړه کیسه وکړه داسې چل شو چې خوخي والله خو لړم ها یو په وخت می سوجو او چې څوک می سوجو کو هغه ته مې خسته خو خبر الله کې خو زبردست مزنه کم چی ورته هغه ما ته بل خبره ته خبرې ته وخت کې د خا داجی وایا ما ته وی داسې خوخه بلدار ته سم کوچ په کوچو دا خوخه صحیح وکنه نو ما بیا یو په وخت ما وی چې دا خوخه سره وړي کوچ ولې نه وړي نو کوچوم صحیح وو اخون طاقت مان کړي د کوچ دکان ته لړم یار دا زبردست لګته نو الکمه ا دکاندار ته ویم کوچ را لاکه نو هغه ته بل خبره وکړه داجی په وخت پاغه مم سوچ کړو ها هغه کې ما دا هغه داسې کوچ په لدار کوم چې سم کبین وي نو دا کوچ یو کنه نو نور پکې خبرې پکې نه نو بیا مې په وخت سوچ ولکه اګینټه خو تا غستره بیا مې دا سوچ کو چې د دې په ځای ولا کبین ولې نه وړم غبین خو نو بیا د کبین دکان ته لړم هغه ته مې ویم غبین نه الله کا خو چې مزانا کومي زبردست نو غبین خو یې زبردست نو بیا مې بل چلو کام هغه ته مې سوچو کو نه بیا ما ته یو خبره ذهن ته اړې دا نو دکاندار راته وی داسې غبین بل درکمه چې تک سپینو وبوي بابا نو بیا مې بل سوچو کو ما ویم دا ته شو په ولې نه ولکه دا یو کا پاکا کړه کوټي ولا خېتی دا څه ولا وبا دا په وخت دې ډېری ځکه بدلوګه نه په وخت شمه لړم بس ولکه ودرېګه لړې سمې نه ګلو د درې سره لولا کړو به باندې ورلېګه درس پټي پوښوي ها بس کو نورې غواړي غوړ ته چالو کا السلام علیکم څنګه یې رونو خیر دې جیګه څه خیر دلته هغه کاکو خان دی غارت کم دی کو فاته دا لار د بدی لار باندې ورشه غارت کې ناس پي التره ها مو څه ته چوب کوي نه لاړم کاکو خان ګرځېدو سره کارو شو رټولې رالم خو خوږې شویم بچي نن مې نشي مړولې راغلی یم در پسې نن ډېر ستړی شوم د وخت په کور ته شوم بس کې اقدام وشي السلام علیکم په خیر یارم یا املا مې در پسې ما د ګرځم او یې نه دا خو بس دغه د یو لک ناس هغه راته د ارټ وکړو کور خوا ته درغلم ستاسو د ارټ خو کور نه ډېر لرې دی هغه په کار و ستاسو نور څنګه یې بس خلک په وخت ورځ زه هم تلم ستړی شوم ډېر زیاته هم تلم بس دا د ما نن د رزق دلته و ځکه زه ستا خواله رورسېدم شوی ما ته پته را و د غره څه بندوبست په کول غواړي ستړی شم ته ځم اوازې مې دلته کېری رالیږم او تا به زه ډوډۍ بندوبست وکړم دغه وایو که نه ډېره لار مې وویله ستړی م شو ټیک ده بس ته کښېنه دغه رالیږم که نه زر ولېږه زر ډوډۍ وله ورکه او که نه خدایا د لوګې نه مې مړ کې خو سوال ګرمې نه کې لوګې نه خبرې کراغېږي هلته دې افطار راغلی هغه له بند کول غواړي ما له خو پرې بند نه راځي دا چې خلک مېلمه له څه پرېښو ډوډۍ ټایم د ډوډۍ به ولرو لږ ستړی یم خو زما ته پوه شه دا مېلمه پوه شه دې سنبال ته ښه نه دا چې نو څو دغه وکړم راوړم ماله ډوډۍ راکوره ما ته ووایه که نه غلا وجه ډوډۍ ټایم نه غلا
وایي شابه شابه ویس غلومه بس داجي قسم په خدای دې زما د خوښې کار دی وکړه چې مېلمه اوس غلوه دا مېلمه به د اکسلو غلانه کړم بړه مخې ته کېږي سړیا لکه داسې زه نه غواړم هلکه څه کولو مېلمه غلومه لکه دا توبه خدای توبه دې به مېلمه سره کوم سلوک کي دا خو ما پکې نه ولیدل السلام علیکم مېلمه ته داجي راته ویې مېلمه مې راغلی دی کینه کنه ما سره مکینه سخای مړه راته سکه هغه ډوډۍ زر راله روړه د مو کې شوی یم 2 غنټې مې وشو ناشه ها وا زه پیغام شه زه تاله اوس ډوډۍ سر راوړم ډوډۍ روړه مړه را سکه وای یاره سم په خدای دې مېلمه دا زما مېلمستیا نه لیدلې غم دې ما دا خو تر اوسه زه لوګي څنګه ته ورټولم چې روړي بسو روړي بس شي مېلمه ها خپه کېږي به نه 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 ولې به زمونږ دا اصول دي ها چې مونږه دا اوس د افغان نه نو چې لکه دې مخکې ماړه کړو بیا مونږه خورو ها نو بس ماړه کې نو کنه بس ته راځه لږه ګیا را سره ووایه یوازې ما هغه پلار مې هم لړو استړی لږه ګیا زه را راځم سره زه ووایه. ماړه راځه راځه زه کوم ما چې دا ګیا ووایه په خدای پاک کې تنو که دومره ډوډۍ به خورې که نه چې افغانه به ډېره دا خوري ته دا ته وکړه دا به نسخه کوي که نه ته دا ته وکړه دا له کاپره خبره وکړه دی کیمه او ډوډۍ رو زه دا مېلمه ډېر په اسانه کېږي ځه دا دومره سپک کار دی چې موږ ګټو په دې به ښه ښکاري زور که مېلمه په زور به ښه ښکاري زور که مېلمه ودې لیدو دې سره سړي دا دا د ډوډۍ روړې دا غینه پات بیا به پیاز سړي نشي کولی که نه یې هو دا یې هو تو دلته د بس کما راځم ها ته مېلمه وفه به بیا اوس کې نه نه بس کما ته راشه مېلمه قسم په خدای نن برابر دی دا چې په مینه ډوډۍ خوري نن مې والا ساړي